السلام علیکم ملګرو په سوات مدین کې چې کومه واقعه راغله ملګرو تاسو ته پته ده چې هغه کم کس چې وجلی دی که نه تاڼې یې راوباسلی په زوره وجلی د قرآن شریف کوم آیتونه چې سیزلو مکمل معلومات در سره نن شریکوم ملګرو چې هغه تاسو مکمل معلومات ځان سره وګورئ ښه ملګرو د دې کور چې دی نو سیالکوټ کې د دې کور دی ملګرو چې څنګه خلکو ته پته لګېدل چې دا کس یې وواژه که نه نو پولیس هغه ځګي ته زر رسېدل دي ملګرو د دې کس عمر چې دی نو د دې 36 کال عمر دی ملګرو او د دې نوم اسماعیل دی او د پلار نوم یې دی قمر او دې کس چې و نشه یې کوله که نه یو څو کاله مخکې چې و نو د خپلې ښځې سره د نشې په حالت کې جګړه کړې وه ملګرو نو هغې ته یې طلاق هم اخیستی وه ښه لکه د دې ورسره جګړه کړې وه نو د هغه په وجه باندې ښځې ته یې طلاق واخیستی و ملګرو بیا دې روزګار چې و که نه دا به بهر ملکونو ته تلو بهر ملکونو کې ژوند کاوه یو څو ملکونو ته تللی و چې په هغه کې ښه تاسو ته پته ده مزدوري به یې کوله یو نیم کال نه د خپل خلکو سره تعلقات خراب وو د خپل کور او د خپل خاندان سره د هغې تعلقات خراب وو که نه خراب شوي وو که نه او د خپل ورور سره او د خپل مور سره د حق په باره کې به په مخه جګړې او لانجې کولې ملګرو نو مور یې یو پیر پایار هم کړی و ملګرو مور یې پې پایار کړی و په 2022 کې او په تاڼه کې پې مقدمه درج کړې وه که نه او بیا د دې مور نوم چې دی شایسته پروین دی ملګرو او دی چې دی نو پروین دی او دی حق کړی هم دی لکه دې له به حق نه ورکوي حق نصیبو دی ایستلی دی ملګرو او د پلار یې تقریبا 30 کاله وشو چې وفات شوی دا ملګرو د 6 کاله تقریبا و چې دې پلار وفات شوی دی ملګرو یو نشهیي و که نه تاسو ته پته ده په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته دا خبره چلیږي خو لیکن د دې اصل حقیقت څه و که نه تاسو ته خبر شوئ ملګرو چې په دې باندې مقدمه هم درج کړو او د یو نیم کال نه داسې دی د خپل مور او پلار سره وختي تعلق ختم کړی دی که نه اصل معلومات در سره اوس به خبر شوي ملګرو چې په مدین کې کومه واقعه راغلې وه که نه سوات مدین کې چې دا کس یې سېزلی او بیا تاڼه یې سېزل وه او د کس څه مړی کړو او بیا یې څه کړو وایي سوځولو تاسو په دې سوشل میډیا ډېر ګورئ که نه او ډېر زیات روان دی ما وویل چې مکمل معلومات در شریک کړمه دا نوي معلومات دي مکمل معلومات یې دا دي ښایي دې کس